سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست درنو زده کوونکو. رسیږو پنځم یونټ وروستۍ کیسې ته د 4000 essential English words په کتاب کې. راځو چې نن دا درس ووایو او بیا به نو وګورو The Jackal and the Sun Child، سورلنډی یعنی چغال او د لمر ماشوم، ګیدړ یا سورلنډی او یا هم چغال. The Jackal. A jackal is a wild dog with a big block. سورلنډی یا ګیدړ د غټي تورې ملا سره یو ځنګلي سپی دی. یعنی a jackal is a wild dog. a jackal چې دی یو ځنګلي سپی دی with a big block، د غټې تورې ملا سره. It resides، دا اوسیږي in the desert، په صحرا کې. But how did the jackal get his black back؟ خو څنګه د جاکل یا سورلنډی ترلاسه یې کړه یا څنګه دی لري مثلا د توره ملا، یعنی د توره ملا د څنګه ترلاسه کړه، دا کیسه ده او نو اوس نو یې وایو. This was how it happened، دا په دې ډول ترسره شوه. One day the jackal saw a girl، یوه ورځ دا ګیدړ یا سورلنډي یوه جینۍ ولیده. She was sitting upon a rock، چې هغه د یوې ډبرې له پاسه ناسته وه. She was not a normal child، او دی یوه عادي ماشومه نه وه. She was a rare، دی یوه نایابه and beautiful او ښکلې sun child او د لمر ماشومه وه. She was bright and warm like the sun. She was bright، دی ځلیدونکې وه یا روښانه وه، and warm او ګرمه وه like the sun، لکه لمر. هغه د لمر په شان ځلیدونکې او د لمر په شان ګرمه وه. The child saw the jackal، د ماشوم د جکل ولیده یا سورلنډی ولیده and smiled، او مسکا یې وکړه. She said، دی وویل Jackal، I have been relaxing on this rock for too long. هغې وویل سورلنډیه، زه په دغه تیږه له ډېر وخت راهیسې آرام کوم. I must get home soon، زه باید کور ته ژر ولاړه شم. I must get home soon، زه باید کور ته ژر ولاړه شم. But I am slow، خو زه سسته یم یا سلو یم یا ورو یم، یعنی تیز نشم تللی. And you are fast، او ته تیز یې. You will likely get me home more quickly، ممکنه دا ده چې ته ما کور ته په تیزۍ سره ورسوې. Then she requested، او له هغې وروسته دې غوښتنه وکړه will you carry me home، آیا ته به ما کور ته ویسې. If you do، که چیرې ته ما ویسې I will give you a gift، زه به تا ته یوه ډالۍ درکړم. This necklace belongs to me، دا هار یا دا د غاړې غړکۍ دا زما ده. But I will give it to you، نو زه به دا تا ته درکړم. The wild jackal agreed، د ځنګلي سورلنډي دا ومنله. So the sun child sat on the dog back، نو د لمر ماشومه د سپي په شا کېناسته یا د جکل په شا باندې کېناسته. They started، دوی پیل ورکړ مزل ته to walk. They started to walk، نو دوی پیل ورکړ مزل ته. But soon، مګر ډیر زر د جکل felt ill، خو ډیر ژر سورلنډی مریض شو. The sun child was very hot on his back، د لمر ماشومه ډیره ګرمه وه د دې په شا یا په ملا باندې. The heat was hurting his back very badly، دغې ګرمۍ په ډیر بد ډول د ملا خوږوله. The heat was hurting، د ګرمي یا د ګرموالي hurting دی خوږاوه his back very badly، د هغه شا ډیره په بده توګه. I made a terrible error in judgment، he thought، هغه فکر وکړه چې ما ډیره
سخته اشتباه وکړه په دې فیصله کې ججمنټ فیصله. He shouldn't have agreed to carry her. هغه باید د هغې وړلو موافقه نه وای کړې. So he asked her to get off, but she did not. هغه یعنی جاکل د جنۍ ته وویل چې کوزه شه یا کوزه شي، خو هغې ونه منل. The jackal back continued. نو جاکل بیرته بیا شروع وکړه to get hotter and hotter. سورلنډي په شا په دوامداره توګه ګرمېده او ګرمېده. The jackal bag continued to get hotter and hotter. نو د سورلنډي شا په دوامداره توګه ګرمېده او ګرمېده. He had to get away from the sun child. هغه مجبور و چې د لمر ماشومې څخه تېښته وکړي. So he made a plan. نو د یو پلان ونیوه. First he ran as fast as he could. نو هغه داسې تصمیم ونیوه چې هغه په لومړی کې چې څومره یې کولی شول تیز مزل وکړي. نو هغه تیز مزل وکړ څومره چې ده کولی شول. He hoped هغه هیله درلوده the sun child would fall off چې دا د لمر ماشومه به وغورځي. But she did not. مګر دی نه یعنې ونه غورځېده. So when the sun child was looking at the sky, کله چې د لمر ماشومې په اسمان کې کتل یا اسمان ته یې کتل, not aware of the jackal next plan, او د جاکل په نیکسټ یا راتلونکي پلان باندې خبره نه وه او نه پوهېده. He jumped into a field of flowers. د هغه د ګلانو یوې ساحې ته ټوپ وهه. As a result په دې نتیجه کې the child rolled off his back. د دې په نتیجه کې ماشوم د هغه له شا وغورځېده. د جاکل ran away او جاکل منډه واخیسته یعنې سورلنډي منډه واخیسته. but the sun child left a mark. مګر د لمر ماشوم د ګیدړه په ملا باندې نښان پرېښود. On the jackal back a visible blue mark. د ښکارېدونکی توره نښانه چې په دغه باندې ده په جاکل باندې ده دا یې پرېښوده. Ever since his experience with the sun child, the jackal has had a black back. نو د هغه راهیسې چې ده د لمر له ماشوم سره دا تجربه ولرله نو سورلنډی توره شا لرله یا توره شا لري. دا وه یوه خیالي غوندې کیسه چې هغه لغاتونه چې موږ په یونېټ کې په جملو کې ویلو هغه پکې استعمال شوي وو. په دې هیله چې تاسو به پرې پوه شوي وئ. که کومه پوښتنه ګرویګنه لرئ کمنټ کې لیکلی شئ. که دا درس تاسې ترلاسه کولی وي دا به ډېره ښه شي چې د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. د ام پښتو ایجوکیشنل اکاډمي یا د ام پښتو انلاین انګلیش اکاډمي د 4000 essential English words پنځم یونټ په همدې ځای باندې پای ته ورسېده. شپږم ته به بیا راځو. د الله په امان.